مرکز توزیع تذکره الکترونیکی ناحیه 14 از 13 ماه دلو سال 1399 رسما به فعالیت آغاز نموده و تعداد 47 نفر کارمند دارم و همه روزه از ساعت 8 بجه الا ختم رسمیات در خدمت هموطنان عزیز میباشم. تذکره الکترونیکی از لحاظ مزایا گفته میتونیم مزایای خیلی زیاد داره نسبت به تذکره کاغذی است، خوبتر است و او قابل شاریدگی است. تذکره الکترونیکی قابل شاریدگی نیست و از لحاظ حکومت ولی الکترونیکی هم خوب است. در آینده میشه انتخابات بر اساس همین تذکره باشه. تذکره الکترونیکی به خاطر که این یک سیستمی است که در تمام دنیا رایج است و یک تذکره معتبر است و تمام مشخصات ما، تحصیلات ما، تمام چیزایی که در ما داریم در دیتابیس ثبت میکنه و این خیلی به نفع ماست که باید بگیریم. تذکره سابق که بود زود از بین میرفت، فرسوده میشد، المثنا گرفتنش مشکل بود، تمام چیزاش پاک میشد، برای ما بسیار مشکل بود. حتی برای گرفتن معاشات ما بسیار آسان و خوب است. خیلی خوشحال هستم که ما در سطح جهانی قرار گرفتیم، چون تمام کشورهای دنیا تذکره الکترونیکی داشتن و ما نداشتیم و ما از این نقطه نظر بسیار احساس کمبود میکردیم و بسیار خوشحال هستم و سپاسگزار هستم از کسایی که در این زمینه کار کردن و امروز ما تونستیم که تذکره را به خیر اخذ کنیم. موږ دلته ټول الکترونیکي تذکرو لپاره راغلي دا په دوی کې حتما یو داسې دلیل شته چې ټول د دې لپاره راځي. لکه څنګه چې موږ کومې تذکرې درلودې هغه کاغذي وې، یعنې په جوب کې مو چې واچول د 15 شپې ورځې په جوب کې نه سوای ساتل کېدلی. لکه څنګه چې دا کومه تذکره موږ ته راکړل کېږي دا هېڅ کله نه خرابېږي، که چېرې اوبه منځته ولوېږي نه خرابېږي. نو د دې لپاره چې دا زیات وخت لپاره ادامه پیدا کوي نو د دې لپاره موږ د هغې تذکرې لپاره ډېره اړتیا لرو. بهتروالی دی تذکرو دا چې یا خو ایدی انتقال راحت ده، کوي چې جب کې یا په بکسک د جیبي کې راحت انتقال کې ځان سره. بل دا چې کاغذي تذکرې ډېر زر له منځه تللی شي کېدلی دا نشي کېږي چون یو کارت دی، د اډوکي کارت دی. او بل خواله دا ده چې په یو وخت کې کوي شو هم د لیسنس معلومات پکې ثبت شي، د پاسپورت معلومات هم پکې ثبت شي. ټول هیوادوالو ته پیغام دا ده چې دا تذکره زموږ او ستاسو هویت دی، نو تذکرې واخلئ او هم هیواد سره هم دولت سره مرسته وکړئ او هم خپل هویت تثبیت کړئ. در ارتباط قیمت تذکره باید بگوییم که قیمت تذکره وقتی که یک کسی یکی از هموطنان ما تقاضا داشته باشه تذکره بگیره به خاطر حرفی تذکره 100 افغانی ما داره و هم به عواید دولت پرداخته میشه و از پیش متقاضیان ما اخذ میکنیم. از این اضافه تر هزینه دیگر ندارن. در بخش توزیع تذکره باید بگوییم که سهولت های زیادی پیش آمدن. یک نفر از اعضای فامیلش و یا رئیس فامیل میتونه بیاید مراجعه بکنه و تمام تذکره های فامیل خود اخذ نماید. پیام ما به هموطنان عزیز ما این است که با شوق و ذوق بیاید و تذکره الکترونیکی را اخذ نماید. ولی یک تقاضای ما از مراجعین و هموطنان ما این است که در آمدن با مرکز توزیع تذکره الکترونیکی ناحیه 14 باید نوبت را مراعات بکنه، حوصله‌مندی را حفظ بکنند. در همان روزی که به مرکز خواسته میشه 100% بایومتریکشان گرفته میشه و پس به خانه‌شان برمیگردند.